ټولو زده کوونکو ته یو شان چانس ورکول ترڅو د ټولګي په فعالیتونو کې برخه واخلي، هغوی ته دا احساس ورکوي چې دوی بیل دي چې د هغوی وړتیاوې په پام کې ونیول شي، ټول په دې ځای پورې اړوند دي. وګورئ چې ښوونکي څه ډول د ټول ټولګي څخه پوښتنې شروع کوي. دا یو تخنیک ده ترڅو ټول زده کوونکي وهڅوي چې برخه واخلي د هغو کسانو په شمول چې د خلکو په مخ کې د خبرو کولو څخه شرمیږي او یا ویریږي. دا میتود کولای شي د داسې ځوابونو په کارولو سره نظم هم وساتي چې په هغه کې د الفاظو څخه کار نه اخیستل کیږي، لکه د لاس پورته کول ترڅو ووایي چې آیا موافق دی یا موافق نه دی، یا د هغې موضوع په اړه ډاډمن نه دی چې ښوونکي پر تخته باندې لیکلې ده. همدارنګه مشاهده کړئ چې ښوونکی څرنګه ټولو زده کوونکو ته وایي چې په یو انفرادي فعالیت کې برخه واخلي. ښوونکی وروسته دوی ته لارښوونه کوي چې خپل ځوابونه ښکاره کړي. له ټول ګروپ څخه د پوښتنې کولو فعالیت زده کوونکو ته فرصت ورکوي چې د دوی غږ د ارزښت وړ دی او دوی کولی شي له ټولګي سره مرسته وکړي. وګورئ چې ښوونکي څرنګه پر زده کوونکي غږ کوي. د دې تخنیک معنا دا ده چې په هر زده کوونکي باندې به هر وخت له وړاندوینې پرته غږ کیږي. دا په ټولګي کې هر زده کوونکی اړ باسي چې توجه وکړي، که څه هم غږ نه وي پرې شوی. ټولو زده کوونکو باندې غږ کول چې ولاړ سي. دا به دوی اړ باسي چې فکر وکړي چې څه راتلونکي دي، چې دوی کولی شي د پوښتنو ته له وړاندې تیاری ونیسي او ځواب چمتو کړي. کله چې ښوونکي حقیقي پوښتنې کوي، د هغه معنا ټوکې یا د زده کوونکي ګواښل نه دي، هغه د زده کوونکي او ښوونکي ترمنځ یو مرکې ته ورته ده. وګورئ چې ښوونکي څرنګه پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره ډېر بېلابېل زده کوونکي انتخابوي. ورته متوجه شئ چې څوک ځواب ورکوي. یو زده کوونکی د ټولګي له وروستۍ برخې څخه یو لوی عمر لرونکی زده کوونکی چې کېدای شي تل ونډه نه اخلي، او هغه زده کوونکی چې معمولا په ټولګي کې غلی او پټه خوله ناست وي، دا کار ډاډ رامنځته کوي چې زده کوونکی د ونډه اخیستنې مساوي چانس لري، او دا چې ښوونکی تابعیض نه کوي او زده کوونکي محروم نه پرېږدي. ښوونکي نه یوازې پر دې زده کوونکي باندې غږ کوي، بلکې د دوی هڅې او کوښښ هم ستایي. په دې بیلګه کې زده کوونکی یو ناسم ځواب ورکوي، د ټولګي په وړاندې د هغه د خجالت کولو یا هغه ته د وتلو د اشارې پر ځای ښوونکی پوښتنه بل زده کوونکي ته راجع کوي ترڅو هغه د سموالي یا ناسموالي په اړه نظر ورکړي.